قدرمنو عزتمنو دا زموږ ستاسې د مسلمانانو په ملکونو کې چې کم کافران وسیږي یعنی هغه په اقلیت کې دي د هغو سره بدسلوکي کول د هغو سره ظلم کول ناحقي کول پر دې باندې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ډېر سخت وعید فرمایلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې خبردار پوسې پر دې خبره که چا پر اقلیت باندې یعنی پر ذمې باندې ظلم وکړي د هغو حق یې ووایي یا د هغه د طاقت څه زیات د هغه د وس څه زیات بوج پر هغو باندې واچوئ یا د هغو د زړه د رضامندۍ بغیره د زړه د خوش بغیره یو شی د هغو څه واخلي نو د قیامت په ورځ به زه یعنی پیغمبر علیه الصلاة وسلام د هغه ذمي د طرفه څه د هغه کافر د طرفه څه د هغه ظالم سره جګړه کوم هغه ظالم به مسلمان وي پیغمبر علیه الصلاة وسلام به د دغه ذمي مظلوم د طرف د دغه اقلیتي مظلوم د طرف د دغه کافر مظلوم د طرفه څه د هغه مسلمان په مقابله کې ولاړ ابو داود شریف کې دا حدیث راغلی دی او حدیث صحیح حدیث دی څومره بده به وي عزتمنو څومره به تاوان او د نقصان خبره وي چې د قیامت په ورځ د الله رسول زموږ ستاسې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو مظلومه کافر د طرفه د یو مظلومه ذمي د اقلیتي د طرفه څه د یو مسلمان په مقابله کې ولاړ د دې مسلمان لپاره څومره د افسوس خبره څومره د پریشانۍ خبره عزتمنو د دغه اقلیتو د دغه ذمیانو یعنی د دغه کافرانو سره باید ښه اخلاق او ښه سلوک وکول سي